نړیوال بانک په خیبر پښتونخوا صوبه کې د 245 میگاواټ دوه د توانایي منصوبې شروع کړي. د منصوبو نه به صوبې ته د کال 14 ارب روپو نه زیاته ګټه ترلاسه کیږي. د سکیورټي یا امنیت پلان ترتیب شوی دی. صوبه کې به د نوي دور آغاز وشي. د توان او برېښنا د سیکټري نثار احمد خان په صدارت کې اهمه غونډه. د پیډو چیف ایگزیکټیو انجینیر محمد نعیم خان بریفنګ ورکړ. تفصیلات نړیوال بانک د روان کال 2023 په دوران د خیبر پښتونخوا صوبې په سوات ضلع کې د 245 میگاواټ دوه د بجلی جوړولو منصوبې شروع کړي. د منصوبو مکمل کېدو سره به صوبې ته د کال د 14 ارب روپو نه زیاته ګټه ترلاسه کیږي. صوبایي حکومت په منصوبو د کارکونکو پراجیکټ عملي او بارانو انجینرانو امنیت د پاره د سکیورټي جامع پلان ترتیب کړی دی. د بجلی یا برېښنا د منصوبو شروع کولو نه وړاندې دستاویزاتو کې د فوري بدلون کولو او پکې د امنیت پیکیج شاملولو پریکړه شوې ده. دا پریکړه د توان او برېښنا د سیکټري نثار احمد خان د صدارت لاندې د نړیوال بانک میشن سره د اعلی پایې په غونډه کې شوې ده. غونډه کې د نړیوال بانک د سینیر انرژي سپیشلیسټ محمد ثاقب په مشرۍ کې د میشن د نورو غړو سره سره د پښتونخوا انرژي ډیولپمنٹ ارګنایزیشن پیډو چیف ایگزیکټیو انجینیر محمد نعیم خان، د خیبر پښتونخوا هایډرو پاور اینڈ رینیویبل انرژي ډیولپمنٹ پروګرام KHRE چیف انجینیر شاه حسین او پراجیکټ ډایرکټرانو ګډون وکړ. د پیډو چیف ایگزیکټیو انجینیر محمد نعیم خان غونډې ته د بریفنګ ورکولو په وخت وویل چې د نړیوال بانک په مالی مرسته به د روان کال په دوران د خیبر پښتونخوا صوبې په سوات ضلع کې د بجلی جوړولو په دوه منصوبو تعمیراتي کار شروع کولی شي. په دغه دوه منصوبو کې 150 میگاواټ مدین هایډرو پاور پراجیکټ او 88 میگاواټ ګبرال کالام هایډرو پاور پراجیکټ شامل دي. د پیډو مشر انجینیر محمد نعیم خان زیاته کړه چې د مدین او ګبرال کالام پراجیکټونو په لړ کې د نړیوال بانک او صوبایي حکومت ترمنځ د 4.5 میلیون ډالر یوه لوزنامه لاسلیک شوې ده. دا منصوبې به کال 2029 پورې ترسره کولی شي. د توان او برېښنا سیکټري نثار احمد خان غونډې ته وویل چې د توانایي دا دواړه منصوبې د خیبر پښتونخوا صوبې د ترقۍ او خوشحالۍ لپاره لوی اهمیت لري چې مکمل کېدو سره به صوبه کې د پرمختګ او ترقۍ یو نوی دور پیل شي. ښاغلي سیکټري زیاته کړه چې دې منصوبو سره به یو خوا خیبر پښتونخوا صوبه کې لویه سرمایه کاري رامنځته شي، نو بل خوا به دلته د روزګار نوې موقع پیدا شي. نوموړي نثار احمد خان د نړیوال بانک میشن ته باور ورکړ چې صوبایي حکومت د توانایي په منصوبو کار کوونکي عملي د حفاظت او امنیت دپاره فل پروف انتظامات کوي او په دغه لړ کې مقامی پولیس، انتظامیه او نور امنیتي ادارو سره جوخته رابطه لري. د توان او برېښنا سیکټري نثار احمد خان اړونده واکمنانو ته هدایات جاری کړل چې د توانایي منصوبو لپاره د امنیتي پیکیج تیار کړي چې زر تر زره عملی کار شروع کړي شي
چې دا شان د صوبې ولس ته د منصوبو ګټه وټه په لاس ورشي. امجد علي خادم، پښتونخوا ټي وي، پېښور.